د هیواد د اوبو مدیریت او ښې ګټې اخیستنې د هلو ځلو په دوام د کرنې وزارت هم د یو شمېر پروژو په لاره اچولو سره خپله ونډه ترسره کړې ده. د اوبو مدیریت او د کرنیزو حاصلاتو زیاتوالی غښتلي او مستقیمي اړیکې لري او په 1400 کال کې د 55,863 هکټاره ځمکو خړوبېدل چې بشپړ شوي دي د هیواد د کرنې پر مخ نوی څپرکی پرانیزي. د هیواد په 11 ولایتونو کې د اوبو لګولو د 133 شبکو په جوړېدو سره 55,863 هکټاره ځمکه خړوبه شوه. دا ځمکې د ننګرهار، بلخ، هرات، بغلان، لوګر، کابل، بادغیس، پروان، تخار، کندز او بدخشان په ولایتونو کې خړوبې شوي دي. مخکې به د دې بندونه تقریبا د دغې نه مخکې د 22 راتلو نه مخکې یا د بېمنیتۍ نه مخکې تقریبا دا ځمکه ټوله شاړه وه، زیاته وه. 1500 جریبه ځمکې ته هم دا اوبه نه رسېدې. خو اوس چې کوم وخت دا بندونه جوړ شو نو اوس تقریبا 3.5 جریبه ځمکې ته دا اوبه رسېږي. حالا که این کانال جوی ما پخته شده بسیار به صورت اساس یک بچم که بره آب بسته میکنه به روی زمین ها، هیچ کسر هم نداره. جایی که ما آب می بردیم تقریبا 200 رو بود، حالی به نیم ساعت او به زمین سوار میشه. خیلی ما به باغداری به زراعتگری خیلی آسوده شدیم و راحت شدیم. د اوبو لګولو د 133 شبکو په جوړولو او په 11 ولایتونو کې 55,863 هکټاره ځمکې د خړوبولو تر چتر لاندې راوستلو کې 426 میلیونه او 525 او 509 افغانۍ لګول شوي دي. د کرنیزو حاصلاتو تلپاتې زیاتوالی، د کرنیزو ځمکو خړوبول، د بېوزلۍ کچه ټیټول، د خوړو خوندیتوب، د اوبو د ضایعاتو مخنیوی، د وچکالۍ منفي اغیزې کمول او د کرنیزو محصولاتو د صادراتو زیاتوالی د دغو پروژو د جوړولو موخې دي. خیلی خوب شد، خیلی مفاد کرد به حساب همین جو ما، خیلی کار خوب شد به حساب او وقت که بود جو ما او نمیخورد، امی او بسته میکردم، مردم خیلی به عذابی او داری میکردم. حتی 2 جریب زمین او نمیخورد، حالا 10-15-20 جریب زمین او میخوره از این جو. بل کم مشکلات چې مونږ سره په د اوبو له لحاظه و یا د ولی په لحاظه و هغه یو په سلو کې 1% حل شوي دي یا 15%، 10%. انشاءالله چې د هغې په موجودیت کې به نور هم حلیږي. د دغو پروژو پلي کېدل او ترې ګټه اخیستل د بزګرانو د عوایدو زیاتوالي، کارموندنه او د کرنیزو سیمو د زیاتوالي لامل کېږي. د کرنیزو حاصلاتو 10% زیاتوالی او 10% د اوبو د ضایعاتو مخنیوی د اوبو لګولو د دغو شبکو د پلي کېدو نور عمده اغیزې دي. په هیواد کې د کال 10,000 هکټاره ځمکې خړوبول د کرنیز تولید او کار د زیاتوالي لامل کېږي چې په پایله کې د صادراتو د زیاتوالي او د هیواد د اقتصادي ودې لامل کېږي.